کول غواړم چې دې شي کوم اثر قدیمه سامان ته دا عجایبګر بنو عجایبګر سره هغه ته د یو سیمې داو ته وی او چار د فوري تور باندې سٹارټ شي هر څه منځیر دي دا د هایر سیکنډري شي ساينس کالج د نمونه د شي دا باقاعده د سکول نوم د ګورنمنت های سکول نمبر 2 چې کوم دا د نن وخت نه دا د اسلامیه های سکول نومو لہذا په دا د فوري تور باندې چار سٹارټ شي موږ دا مطالبه کوي او دا وی چې په دې باره شوی موږ څنګه موږ چې احتجاجي نه کړی زوی په زوی درنه سٹارټ کوي ان شاء الله تعالی नारे तकबीर ज़ालिमों जवाब दो जुल्म का हिसाब दो ज़ालिमों जवाब दो जुल्म का हिसाब दो ज़ालिमों जवाब दो जुल्म का हिसाब दो जुल्म का हिसाब दो पेट्रोल का जवाब दो जुल्म का हिसाब दो पेट्रोल का हिसाब दो जुल्म का हिसाब दो आटे का हिसाब दो जुल्म का हिसाब दो आटे का हिसाब दो जुल्म का हिसाब दो डीसी साहब जवाब दो जुल्म का हिसाब दो एसी साहब जवाब दो जुल्म का हिसाब दो एसी साहब जवाब दो जुल्म का हिसाब दो ज़ालिमों जवाब दो زه د های سکول نمبر 2 نه تعلق لرو اتفاق سره دغه سکول شه مو سبا کې ویل دا او تقریبا 20 سال نه زیات سرویس مې هوا د یو تاریخي سکول دا او تقریبا د باندې د هر والدین دا خواهش چې مول بچای په های سکول نمبر 2 شه داخل شي او د سبق وي دا یو معیاري اداره ده خو د سه تقریبا 4-5 سال نه دا اداره ډېر په مشکل مرحله شه ترشلا دوا کولا سیکنډ شیفټ میډیا نمبر 1 سکول دا بدل کړی وي چې کوم د میډیا تعداد د 3000 نه تقریبا 600-700 ته ورسېده او دا اداره تقریبا ختمول تر غلو کسرنګ نمبر 3 سکول ختم شو دا او د سیټي اتحاد او د سیټي اتحاد د کوم ملګری کوششونه دغه په تعاون سره دغه کوشش سره چې کوم یو ناممکنه خبره چې چا په خواب او خیال شانو ځکه چې میډیکل کالج باندې یو مافیا قبضه وا بلډینګ خالی او محکمه تعلیم ته نه ورکاو دا یو معاهده وشله او په دغه معاهده شه د سیټي اتحاد ملګری تعاون ډېر زیات موجود په شای اس په موقع باندې چې کوم مسله دا بلډینګ خالی دا ټیکای شوې دا دوری بولیا پوښلا خو بولیا ناکام شلا کله سټیپ ورشي کله ډي سي د دغه جا اثر قدیمه چې کوم پرچک شوې دی غلا وجه یقینا میر د سیټي اتحاد د انجمن تاجران میر سره د سیټي اتحاد صدر ډاکټر عبدالرؤف قریشي صاحب سیټي اتحاد مشر مولانا قاری سید احمد صاحب میر سره ممبران میر سره د نورار چیف اف نورار ملک اسمت الله خان شاه فیصل بھائی ملک زرنوش خان ینګ ټیلنټډ ډاکټر صاحب وا خبره وکړه نو میر سره ټیچر صاحب نو عبدالوهاب صاحب اسسټي ټیچر صاحب مسئله چې کیمه میش په دا پینافلیکس باندې کیمه لیکل یې دا غونډه مسئله د میر د سیټي عوامه سره مثال چې کیم جوتای لګیا دا نمبر 2 سکول چې کیما خبره ډاکټر صاحب وکړه هغه د مثال الله سے کو چې میر سره د نمبر 2 سکول ټیچر نوستا چې کله او میر ډاکټر صاحب دغه دا د احتجاج جوړو چې دا ویډ کی نمبر 1 سکول تاسي د 2 بجې نه اونسه به 5 بجې وته چټي کېږي میرو ډاکټر صاحب دغه او کاری صاحب دغه دا کوشش وکړو چې هغه میډیکل کالج بلډینګ چې کیم خالی او امیر دیتا مثال حواله کړو اس میں مقصد دا غدا چې سکول ټینډر یا شوې دي سکول ټیکا شوې دو هر سی شوې دي اثر قدیمه ول چې کیم مثال دا دی سامان پرتا ادا محفوظ وي تلوټ شي چونکه دوینی میں زره کسونه تعلیم په داوله کې دلا دا ویلې چې داغه دی کا مرکز دا چې از بر کرام په د ملک حالات د مننه رحمو کو بلی عزت منی د میشتو سے عملانه دي ٹھیک یوازې میشتو سے ګورنمنت نه ټچ کوي ادارې نه ټچ کوي چې بای فوج داسې دا پولیس داسې نه فوج او پولیس په خپل ځای چار کوي هر چا خپل اظهار مفي ضمیر یې مخبل را داغه چې کنن د میز دفاع او پسبان ادارې مضبوط نه وي نو د میز حال عراق غوندي شام غوندي وي لیبیا غوندي وي داینه مقبوضه کشمیر غوندي وي نو زه خلک ته د اپیل کوم
چې بای هر شیشه فوج یا اداره د ماین ولکای ما شاملای اعمال عزتمن میشتو سے ٹھیک نه دی نن خپل بایسیکل شیر لوکل چې پټرول ستانه تو پټرول په شیر لري کمیډه مزدوري کوي